او ستاسو روغتیا ته کتنه. تجربې ښودلې چې کله انسانان د جګړې یا ناورین له امله کډوالۍ ته اړ شي او بې کوره شي نو د ژوندانه ناوړه شرایط د دې لامل ګرځي چې د هغو په منځ کې میکروبي ناروغۍ هم ژر خپرې شي. د افغانستان په شمال کې وروستیو جګړو هم زرګونه کسان بې ځایه کړي چې ډېر شمېر یې د لازمي سرپناه څخه نه دي برخمن او روغتیا ته یې ګواښ پېښ دی. د نن ورځې په خپرونه کې به له میلمه ډاکټر سره په همدې امراضو وغږیږو. زموږ محترم ډاکټر میر علي سادات صاحب د داخله ناروغیو متخصص دی چې همدا اوس د فلوریډا ایالت څخه موږ سره د سکایپ له لارې مل دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، کور مو ودان چې موږ سره میلمه شوي یاست. لومړی دا ووایاست چې د بې ځایه شویو کسانو په منځ کې اوس مهال د کوم ډول ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر دی؟ مننه ښایسته خورې. د ټول نه وړاندې تاسو ته د اشنا تلویزیون محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مهاجرتونه یا بې ځایه کېدنې رښتیا هم چې ډېرې زیاتې جدي ستونزې پیدا کوي او د دې ستونزو څخه یوه یې صحي ستونزه ده. په دې کې معمولا انتاني ناروغۍ زیاتېږي، د سوی تغذي واقعیت پکې زیاتېږي، د ماشومانو د مرګ میر اندازه پکې زیاتېږي او حتی د مشرانو په روان تاثیر کوي او د هغوی رواني ستونزې زیاتېږي. معمولا هغه طبقه خلک چې په دې وخت کې په مشکلات وخت کېږي زیاتره ماشومان دي، حامله میندې دي او سپینګیري یا زاړه خلک دي. بله، د دغو ناروغیو د مخنیوي دپاره ډاکټر صاحب څه کار لازم دی او په خپله بې ځایه شویو کسانو ته ستاسو مشوره په دې باب څه ده؟ معمولا ښه خبر دا ده چې سیاسي ثبات رامنځته شي او د مهاجرتونو بیخي مخه ونیول شي. خو بیا هم که چېرته بې ځایه کېدنه او مهاجرتونه صورت نیسي، ښه خبر دا ده چې د کورنۍ اعضاوې هغه معوفو اشخاصو ته یا متاثرو اشخاصو ته جدي پاملرنه وکړي. د هغوی ګاونډي کلي، منطقوي حکومتونه یا حکومت او مدني ټولنې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او هغه څوک چې متاثره شوي دي د هغوی په وقایه او تداوی کې عاجل کومکونه وشي. بله، نړیوالې مرستې په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب، یعنې کله چې د جګړې یا ناورین له امله خلک خپل کور پرېښودو ته اړ شوي وي نو امیندوارې ښځې له څه ډول خطرونو سره مخ وي او توصیه مو دوی ته څه ده؟ امیدواره میندې یو د هغې طبقې څخه دي چې د مهاجرتونو په وخت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ځکه دوی لا تر مخه په سټریس کې دي، یعنې دوی د همغږۍ په دوران کې هم مشکل لري. د دوی غټه مشکل دی چې دوی د کمخونۍ سره مخامخ کېږي، دوی د سوی تغذي سره مخامخ کېږي، دوی ته رواني مشکلات پیدا کېږي ځکه دوی مسؤلیتونه لري، د دوی کار زیاتېږي، بې خوبه کېږي، دوی ته ستړیا پیدا کېږي. په زیاتره کورنیو کې کورنۍ تاوتریخوالی زیاتېږي. دا هغه مشکلات دي چې حامله میندې ورسره مواجه کېږي، البته د مهاجرتونو په وخت کې. خو خبر دا ده چې د دوی صحت ته باید جدي پاملرنه وشي، خصوصا د هغه فامیلونو یا د کورنیو د اعضاو لخوا او د دوی صحي ستونزه باید جدي وګڼل شي او د دوی په مراقبت کې باید کومک وشي. بله ډاکټر صاحب، جګړې او نور ناخوالې لکه مهاجرت، بې ځایه کېدل او له خپل ټاټوبي لرې کېدل څه رواني ستونزې هم رامنځته کولی شي او که نه مهمه مسله ده په انسان باندې اغېزه درلودای شي او له دغو ستونزو سره د مقابلې لاره څه ده صاحب؟ رښتیا هم چې مهاجرتونه ډېرې جدي رواني ستونزې پیدا کوي ځکه په دې کې زیاتره فامیلونه خپل کورنۍ آزاد د لاسه ورکوي، د خپلو خپلوانو سره د هغوی روابط قطع کېږي، دوی خپل کور او کلی د لاسه ورکوي، دوی حتی د ژوند کاروبار د لاسه ورکوي. دا هغه شیونه دي چې ژوند کې انسان ته ډېر مهم دي. د دې په تعقیب باندې انسانانو ته ډېر جدي رواني ستونزې پیدا کېږي، مثلا خفګان یا ډپریشن یا PTSD چې د زیاتره تروماګان وروسته مریضانو ته پیدا کېږي. نو زیاتره دوی د رواني مشکلاتو نه څخه رنځ وړي. د دې د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبر دا ده چې د فامیل اعضاوې همکاري اوسیږي، د ټولنې مشران، دیني علما دوی ته رواني تلقین وکړي، مدني ټولنې او هغه صحي ټولنې په دې کې مداخله وکړي او دوی ته صحي خدمتونه برابر کړي. زیاتره د دوی په روان باندې باید کار وشي او که چېرته څوک ډېر د وخیم مشکل سره مخامخ وي هغوی باید ډاکټر ته ویوړل شي او د تداوی په ارتباط کوشش وشي. بله ډاکټر صاحب، هره ټولنه ځان ته د حفظ الصحې دپاره خاص یو روان بهیر لري، خو دغه مهاجرین او بې ځایه شوي بیا د دغو اسانتیاو نه وي برخمن. په خاصه توګه ماشومانو باندې د دې بې ځایه کېدو اثر په راتلونکي کې او همدارنګه هغوی د وجود دفاعي سیستم هم دومره قوي نه وي چې باید وي د غټانو په څیر. د دوی په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې باید څه وشي؟ رښتیا هم لکه تاسو چې ویلې د ماشومانو دفاعي سیستم، د بدن دفاعي سیستم ډېر کمزوری او ډېر په اسانۍ باندې د میکروبي ناروغیو سره مخامخ کېږي.
په دې میکروبي ناروغي کې معمولا اسهالات ډېره جدي ستونزه ده ماشومان ته تنفسي مشکلات پیدا کیږي حتی شره او تبرکلوز او ملاریا په دې کې زیاتېږي اصلا په دې وخت کې باید د فامیل اعضاء ډېر کوشش وکړي چې د ماشومانو حفظ الصحه ته ډېره جدي توجه وکړي همدارنګه د محیط حفظ الصحه ډېره زیاته مهمه ده ماشومانو ته پاکي اوبه تهیه کړي چې ته د باندې منابع د اوبو پاکي نه وي باید په کور کې اوبه جوش شي او د جوش کول څخه وروسته یخ شي ماشومان ته ورکړل شي معمولا میندې تشویق شي چې ماشومان ته خپل شیدې ورکړي ماشومان ته واکسین په خپل وخت باندې وشي او معمولا ماشومان د مریضو خلکو څخه جدا کړل شي. بله ډاکټر صاحب سعادت د تل پشان تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو مهرباني مو وکړه کور مو ودان مننه خوشاله اوسئ.